د اسلامي امت ځوانانو د تاریخ په هر دور کې ځوانان د هر انقلابي جماعت مخکینی ډله پاتې شوې. د ټولو انبیای کرامو ملګرتیا او د اسلام د مقدس دین دفاع همیشه ځوانانو کړې ده. د پاریس او روم دوه لوی امپراتوریانې همدې ځوانانو سره ټټې کړي دي. همدې ځوانانو د اسلام سیوری په مشرق کې تر سند او په شمال کې تر خیز ارمنیا، مصر، برقا، طرابلس او تر افریقا پورې غځولی و. عقبه ابن نافی چې د اسلام یو ځوان مبارز مجاهد و، د مغرب په اخري سر کې د محیط التلنسي غاړې ته ورسید، تر دې چې مخې ته یو لوی سمندر حائل شو. نو موړي په داسې حال کې چې د آس پښې د سمندر په اوبو کې پټې وې، ویل ای الله جل جلاله ته ګواه اوسه، که چیرې دا سمندر زموږ په منځ کې حایل شوی نه وای نو ما به ستا د کلمې او دین د اوچتوالي لپاره ټوله دنیا فتح کړې وای. یو بل ځوان حضرت قتیبه بهلي چې د مشرق تر اخره پورې لاړ او چین ته د داخلېدو نه بغیر یې د راتګ انکار کړی و. یو ورځ نه موړي ته یوه ملګري وویل ای قتیبه ته خو ښه خبر یې چې د زمانې مشکلات هره ورځ زیاتیږي، دومره لرې مه ځه. حضرت قتیبه ورته وویل زه د الله جل جلاله په نصرت تر دې ځایه راغلی یم، کله چې وخت پوره شي نو د حفاظت سامان او اسباب هیڅ فایده نه ورکوي. د اسلام بل ځوان قومندان محمد بن قاسم چې په 19 کلنۍ کې د 15,000 لشکر مشري په غاړه وه، نو موړي به د ورځې د اسلام په دشمنانو خپله توره چلوله او د شپې به یې د دشمن اسیرانو ته اوبه او دوا راوړله. دا د همدې ځوانانو د ایثار او قربانۍ برکت و چې له نن څخه په لسګونه کاله وړاندې له هند، ترکستان، اندلس او بخارا څخه د اذان اعلانونه کېدل. هلته به د قرآن کریم د تلاوت انګازې اورېدل کېدی او هلته 100 کاله د اسلام بیرغ رپېده. نن ولې دا ځایونه زموږ له لاس څخه ووتل؟ هغوی به د جهاد په موخه اکثره وخت غشي او نیزې زده کولې او د نن عصر ځوانان اکثره وخت په کرکټ تېروي. هغوی به د اعداد په موخه اسونه ځغلول، د نن عصر ځوانان په ډرامو، سریالونو او ګیمونو کې مشغول او مصروف دي. هغوی هر وخت خپل ځانونه د قربانۍ او سرښندنې ډګرونو ته وړاندې کول. هغوی سره د ایمان مینه موجوده وه او هغوی د ایمان په خوند پوه خلک وو. نن هم زموږ ځوانان وړاندې کیږي، خو سینماګانو د سیل او تفریح ځایونو ته نن هم ځوانان د خپل ځان لپاره یوه نمونه ګوري، خو په صحابه کرامو کې نه بلکې په فلمي اداکارانو کې، د هالیوډ او بالیوډ په ډمانو او لوبغاړو کې. د نن عصر ځوانان د دنیا آبادولو لپاره خپل آخرت بربادوي. په ځوانانو کې استعداد او صلاحیت شته، خو د هغې څخه د اسلام او دین په لاره کې کار نه دی اخیستل شوی. کوششونه کیږي خو په غلطه لار کې. زما د ټولو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې نور موږ د پردیو فرهنګونه، سټایلونه او د هغوی عملونه د ژوند تګلاره ونه ګرځوو او په خپل دین، عقیده او فرهنګ باندې ځانونه برابر کړو او خپل ځانونه د اسلام په لاره کې قربانۍ او سرښندنې ته وړاندې کړو. او تر څو پورې چې ځوانانو کې د قربانۍ او سرښندنې جذبه نه وي پیدا شوې او د هغوی صلاحیتونو ته سمه لاره نه وي ورکړل شوې، نو تر هغې پورې د مسلمانانو تیر برم نه راګرځي. ترتیب نصیب الله منصور، ویان محسن احسان، نشر فکری جوړ.